بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع په ایکسل کې فارمټ از ټیبل دی. فارمټ از ټیبل غواړي چې یو ټیبل جوړ کړئ، سټایل ورکړئ. دې ځنه راځو لایټ او میډیم او ډارک مو سره دا سټایلز دي. هر یو سټایل چې غواړئ په هغې کلیک وکړئ. مثال زه غواړم چې دا سټایل اخلم، لومړی دې نه یو ټیبل جوړېږي. مای ټیبل هاز ایډیټ که دا ټیک مارک کلیر کړل، د کالم 1 کالم 2 کالم 3 راځي. که دا ټیک مارکان خو کېږو موږ سره ټیبل جوړ شو. بیا دې ټیبل کې مختلف سټایلز دي. ګورئ مثال که تاسو میډیم غواړئ کولی شئ دا واخلئ، یا ډارک غواړئ دې ځای نه دې باندې کلیک کوئ، ډارک به دا به راشي. راځو دې ځای نه لومړی خو د ټیبل نوم دی، ټیبل 2 نوم دی. که موږ مثال نوم ورکړو، فرضاً یو نوم ورکوو چې مای ډیټا، انټر کړئ، دا نوم یې واخیست. اوس که چېرته موږ په دې شیټ کې چې دی بل ځای فرضاً زه غواړم چې دا جمع کوم، صرف ولیکم چې مای ډیټا، دلته به راشي ټیب وواده او اتومات تاته جمع کوي. بله خبره په دې ټیبل باندې چې کلیک وکړو، د ډیزاین کې ریسایز ټیبل راځي. که دلته زه ورسره واخلم ډیټا او دا انټر کړو، کنټرول سیمی کالن سره ډیټ راوړو او دې ځای نه چې دی دا ډریګ کړو په دې ټولو باندې، نو اوس ورسره دا ډیټ هم جمع کېږي. ولې دا اضافه شو؟ که زه وایم چې نه دا ټیبل زه ریسایز کوم، ریسایز ټیبل باندې کلیک کوم او دغه اندازه دا ډیټ زه ټیبل نه وباسم، تاسو ګورئ د ریزلټ کې به اوس فرق راشي. اوکې کې دې ځای نه ولې اوس 15,000 شوه، ډیټ ته نه ووت. سمراز ویت پیوټ ټیبل، پیوټ ټیبل به وایي انشاءالله تاسو غواړئ چې سمرایز کوئ، نیم راخلئ په روز کې اچوئ، پوسټ په فلټر کې اچوئ، سیلري په ویلیو کې اچوئ. یو پیوټ ټیبل موږ جوړ کړه. بیا راځئ دې ځای نه ډیزاین ته بل چې دی ریموو ډوپلیکیټ. که چېرته تا سره ډوپلیکیټ ډیټا وي، ډوپلیکیټ تکراري ډیټا ته وایي. زه دا کاپي کوم، دا دوه نومونه مې سلیکټ کړه، کاپي، دلته غواړم چې پیسټ یې کړم. ګورئ اوس که چېرته راشو، زه ورته یم چې په دې ټیبل کې دا به اول ریسایز کړو چې دا هم په ټیبل کې شامل شي. ډیزاین ته راځو، ریسایز ټیبل ته راځو، دې ځای نه زه ورته یم چې دا هم موږ سره په ټیبل کې شامل دی. اوکې که دې ځای نه اوس راځو ورته یو چې ریموو ډوپلیکیټ. ګورئ سلیکټ آل، ان سلیکټ آل، مای ډیټا هاز ایډر ولري هغه شیان چې نیم، پوسټ، سیلري درې واړه یو شان وي، هغې کې ډوپلیکیټ پیدا کړو، ډیلیټ یې کړو. 2 ډوپلیکیټ ویلیوز فاوند اینډ ریموو 5 یونیک ویلیوز ریمایند. بل دی کنورټ رینج، دا اوس ټیبل دی. خو دې نه مخکې راځو لومړی سلایسر وایي. سلایسر څه کار کوي؟ که دې باندې کلیک وکړو، مثال زه غواړم د پوسټ په اساس زه فلټرینګ کوم. اوکې که دې ځای نه ولې یوازې ډاکټران شو کوي، درته انجینران، ټیچران ټول شو کوي. فلټر باندې کلیک وکړه، دا ډیلیټ کوي. مثال ته چې نه زه غواړم د یوازې سیلري په اساس غواړم چې وګورم. سلایسر ته راځئ، دې ځای نه ورته سیلري ټیک مارک کوئ. اوکې کې دې ځای نه زه وایم چې 0 سیلري دي، چا 3,000 د چا د هر یو باندې چې کلیک کوئ جدا جدا درته شو کوي. بیا راځو بله خبره چې دا هغه د هیډر رو ده. هیډر رو ټیک مارک لري کې ختمه شو. ټوټل رو باندې کلیک کوئ، ټوټل رو اضافه شو. ټیک مارک لري کې بینډډ رو، منځنۍ روګانو دا کلر ورکړئ. فرست کالم، اولنی کالم، لاست کالم، بینډډ کالم، فلټر بټن، دا کوم بټن چې دی غواړئ ترې لرې کوئ. دې ځای نه چې دی ډیزاین هماغه خبره ده چې بدلوئ را بدلوئ ورته. بله خبره اوس د کنورټ رینج ده، دا ټیبل دی. زه غواړم دا بیرته رینج ته کنورټ کړم. کنورټ رینج باندې کلیک وکړئ، یس یې کړئ. بس دا اوس ټیبل نه ختم شو. ګورئ مخکې مونږ سم جمع کولی شو، مای ډیټا هم نوم ورکړی، مای ډیټا اوس نشته دی، ختم شو، ځکه دا چې دی کنورټ شو رینج ته. بیا راځو دې ځای نه هوم ته او ټیبل ډیزاین ته. دې ځای نه غواړئ نیو ټیبل سټایل غواړئ ته یو ټیبل هول ټیبل ته جوړئ، مکمل ټیبل ته، که نه اول فرست کالم ته یې جوړئ، سیکنډ کالم، فرست رو. زه مکمل ټیبل ته یې جوړم. دې ځای نه راځم ټیکسټ دی بولډ وي، بارډر ورکوم، فرضاً بارډر دې دا شان وي، آوټ لاین انسایډ دواړه سایډ دې وي. فیل کلر ته راځو، فرضاً فیل کلر دې دا شی یا دا یلو دی. اوکې کې دې ځای نه اوکې کوي او دلته نوم مای ټیبل به نوم ورکړو. مثال زه ورته لیکم چې مای ټیبل او دا به اوکې کړو. چې اوکې کړو دې ځای نه او راشو مای ټیبل په نوم باندې زموږ ټیبل سټایل جوړ شوی دی. اوکې کې دې ځای نه هغه سټایل چې موږ برابر کړی و هغه دلته اپلای شو. بیا راځو بل چې دی په دې ټیبل کې که غواړو دا ټیبل کلیر کوو نو دې ځای نه کلیک کوئ، ګورئ ټیبل کلیر شو. ورپسې بله خبر نیو پیوټ ټیبل سټایل دی. که تاسو غواړئ دې پیوټ ټیبل ته سټایل جوړوئ، فرضاً دلته موږ سره پیوټ ټیبل دی، زه غواړم چې دې ته یو سټایل برابرومه، نو ډیزاین ته راځو او دې ځای کې
نیو ټیبل سټایل باندې کلیک کوم مکمل ټیبل ته غواړئ چې ډیزاین ورکړي مثال د غواړم فیل کلر دا بارډر دی دا واخلي ان سایډ او سایډ دواړه اوکې کړئ نو اوکې دلته چې راشو نوم نو ورکړی او ټیبل سټایل جوړ شوی دی هماغه سټایل دلته راغلی بیا راځو په ټیبل باندې تاسې پوه شئ بل دی سیل سټایل سیل سټایل څه کار کوي زه غواړم چې مکمل دغه فارمټ چې کوم دی دا کلیر کوم دی ځای نه فلټر بټن هم لري کوم دی ځای نه ساده سټایل شو راځو غواړو یو سیل د ګور دی ځای نه چې دی نارمل دی بیډ دی ګوډ دی نیچرل دا هر یو سیل د جدا جدا تاسې کولی شئ چې ورکړئ مثال زه غواړم سټایل کلیر کوم فرضاً زه لیکم چې هیډر هیډر ته چې دی هیډر رو دپاره زه فرضاً غواړم فونټ سټایل ورکوم دا او بارډر ورته ورکوم دا انسایډ او سایډ او فیل چې دی فیل کلر دی دا وي اوکې دا د هیډر رو دپاره شو اوس راځم یو بل سټایل چې دی نیو سیل سټایل ته راځو بل دی باډي دپاره چې دی جوړوم باډي ټیکس دپاره فارمټ باندې کلیک کوو فرضاً زه ورته یم چې کلر دی فیل دا وي بارډر چې دی هغه دی دا شي او فونټ چې دی هغه دی دا شي او د ټالیک شي اوکې اوکې بیا راځو اوس بل چې دی نیو سټایل زه جوړوم د ټوټل رو دپاره ټوټل رو دپاره یې جوړوم فارمټ باندې کلیک کوو دې ځای نه راځو فارمټ بولډ دی وي بارډر دی چې دی دا واخلي او فیل کلر چې دی هغه دی داسې واخلي دا به اوکې کړو اوکې وی اوس هر یو خپل خپل کلر دلته موږ ورکوو راځو لومړی چې د هیډر ته موږ دا برابر کړی باډي دپاره چې دی موږ دا برابر کړی د باډي دپاره همدارنګه که چېرته مثال زه دا مرج کوم ولیکم چې ټوټل او دا جمع کو الټ مساوي چې دی دا شارټکټ دی زه غواړم دا ټوټل رو د سلیکټ کوو دې ځای نه دې دپاره چې دی ټوټل رو زموږ دا شو په دې طریقې سره موږ برابر کړو منی سټایل څه کار کوي که چېرته موږ نوی ورک بک واخلو او دلته راشو لیکنه یا ټیبل لپاره موږ غواړو چې دا اپلای کړو ګورئ اوس هلته نشته منیج سټایل ته راځو بک ون راخلو اوکې کوو کوم سټایلونه چې موږ جوړ کړي وو هغه دلته راغلل اوس کولی شو چې دلته یې اپلای کړو بیا به راشو دلته زه غواړم انزرټ ته انزرټ به انشاءالله سبا ووایم